ته خو مې په لاس رالې او بل به مې په لاس راشي دا خو د دې کمر نه کته غړو نه یو څو ورځې دفتر ته نه درځو په هغې کې څه کار کوو د کور مخې ته مې سیټ اپ لګول دی او هلته کې لګیا یو بس که راځې هلته کې راشه او ما ته پته ده ما کمیشن واخیستو نو څه چلو شو د الله ولي زه ستا سره ولاړ یم نو انتقال به ته وشي که نه یاره ته ولې خفه کېږې د الله ولي ما ته پته ده یر وره که اوه وروڼه یې نه دي رضا که نه هغه یو ورور خو رضا دی که نه او پوه شو دا نور به هم رضا شي داسې په قلاره او دا د تادی شی نه دی ګورې او یا ما ته پته ده چې اوه خویندې دي هغو ګوتې نه لګوي خو وبه لګوي که نه دا کار زموږ دغه دی یاره نه یر وره زموږ خو د خپل کمیشن سره کار دی خو دا نور ستړي چې موږ کوو پوه شوې نو دا کمیشن خو د دغې په سر موږ ته میلاویږي که نه ته به یې ښه ماشاءالله په خیر کې ښه او صحیح ده ځه ایوب دا سړی هغه انتقال وشو که نه یې انتقال ونه شو هلته څه مسله وه څه مسله وه پکې د هغې خو ما ته د اول نه پته وه چې څه مسله پکې شته که انتقال کېږي او که نه کېږي زموږ کمیشن خو شو دی که نه اډو خدای دې ونه کړي خو ما ویې که د انتقال شوی نو رینګ به مې ورته کړی و چېرته چای پاني به یې راکړی نو څه چیرې بیرې به وکړ وه السلام علیکم وعلیکم سلام مشره کېنه دې کرسۍ ته کېنه مشره دا راته ووایه څنګه دې راپېښه وکړه یاره جي زما یو کور دی خرڅول غواړي او د زوی اپریشن مې دی روپو ته مې سخت ضرورت دی مې کو دا کور تاسو ماله خرڅ کوئ نو ستاسو به ډېره مهرباني مشره دا راته ووایه چې ستاسو کور کوم ځای کې دی جي دا ډیران پټی نه دی ښه د دغې په دې خوله کې دی زموږ دا کور کوم په دې خوله کې دغه وله چې تل د ښي لاس ته چې دا کور دی او جي دقه بس دقه زموږ کور دی دقه دی او جي دا خو ډېر د پیدې چانس دی نوروای د بنده دا چانس مس نه کې مشره ما سوچ وکړو ستا دا کور چې کوم ځای کې دی که نه دغه ځای خاص قیمتي هم نه دی او بله دا ده د دې په دې خوله باندې دا وله تله نو د دې ولې هېڅ پته نه لګي چې دا څه ټایم راځي او ستا دا کور وړي دا دومره قیمتي کور نه دی ستا یاره جي دا تاسو څنګه خبرې کوئ زموږ خو 30 کاله وشو او دغه واله ده زموږ کور خو یې نه وړو مشره دا عذاب هېڅ پته نه لګي ته د الله تعالی واک اختیار په خپلو لاسو کې مه اخله او بله اهمه خبره دا ده چې ستا دا کور د ولې په غاړه دی نو دې ته اکثر ماشومانان وړېږي دې ته خلک ځکه تن نږدي او یاره جي ستا خبره صحیح ده دا کور راله خرڅ کا سخت ضرورت مې دی صفا مې د زوی اپریشن دی او ستاسو به ډېره مننه مشره ستا ضرورت دی دا کور د نه ځکه عالمه که نه دې ته هر سړی تن نږدي خو دا راته ووایه چې په 100 روپۍ به یې خرڅې په روز کله خو مې په 40 لاکه نه دی ورکړی خو څه کله مې ضرورت دی نو په 15 لاک روپۍ به تاسو له درکړم الله دې مجبوري په چا نه راولي ډېر په تکلیف کې یم د تکلیف د وجې نه یې خرڅوم ستا د دې مجبورۍ نه به اوس موږ پیدا مشره 15 لاکه مټه سوه پوه شوې 20 لاکه روپۍ به دله درکم که دې خوښي نو 10 لاکه به اوس درکمه او 10 لاکه 2 3 4 میاشتې بعد به دله درکومه دا سړي خو زما دا کور په ډېر ارزانه بیه اخلي الله دې زما بچی جوړ کړي کور به الله بیا راکړي زه دا کور وله ورکه الله دې زما بچی بچ کړي زه جي صحیح ده دا 10 لاکه راکئ او دا 10 لاکه به 3 میاشتې بعد راکئ الله دې خیر کړي صحیح ده ایوب ګل چیپړې داسې به وکړې که نه ورځه چیک رالم دا خالي چیک دی په دې به دې سړي ته 10 لاکه روپۍ ولیکې پوه شوې او لیکل دې واله په سټامپ پیپر باندې ټیک ده ته لاړ شه د سره خاص تا کار به وشي ځه السلام علیکم ځئ السلام علیکم نور وایدا وعلیکم سلام هر کله راشي شیر رحمان صاحب جوړې خیر دی خیر دی کینه 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 وایدا خیر دی شیر رحمان صاحب خدمت وایي پیسې مور کړې ورته کړه کینه ته دلته کینه خدمت خدا دې نور وایدا چې زما د ورور د سعودي نه راغلی و نه ما یې که چېرته کې ښه غونته کې ځای کې درته کور معلومي چې دله کور وایي یا لکه شیر رحمانه په دې ساعت مې یو چانس وو دا ډیران پټی نه دی د دې په دې غاړه چې دا شنه وله د سین تله د ښي لاس ته دغه کور دی پوه شوې غارمو ته مخامخ و پوه شوې
په ژمي کې به په غرمو باندې مزې وکوي او په اوړي کې به د دغه د سیند وله بهیږي پوه شوې د ځان نه دیلی بچي جوړ کوي او هر ټیم پکې لامبئ ډېر یو زبردست ګولډن چانس دی را سره ګورئ یا لکه نورویدا دغه ځای خو زما هم خوښ و چې د ولې په غاړه مې کوري هم دغه ځای ټیک دی روزي ګل شاه دغه ځای دې خوښ دی که نه وروره هم دغه ځای ټیک دی ټیک ده نورویدا داسې وکړه چې څه مناسب ګټه رانهواله او دغه ځای موږ ته پرېږده بالکل مناسب کار به د سره کوم ګزاره به د سره کومه اوس تاسو د مخې د ایوب ګلچي پړی راغی سړي لی په دقه ساعت باندې 45 لاک روپۍ ورکړې په 45 لاک روپۍ مې د دا ځای واخیستو او په ورځ د آخرت په ورځ د قیامت په ذموار یم صرف 2 لاکه روپۍ حق حلالې به راته بخئ په 47 لاک روپۍ به دا ځای تاسو له درکومه ماړه په دې کې لږه ګزاره وکړه په دې 2 لاکه کې یا زما وروره تا زما په خوله په قرآن او په آخرت باندې یقین نشته که څه ایوبه وغورځوه طلاق چې یقین یې والي نه طلاق مه غورځوه بس وشو بس ټیک ده صحیح ده زموږ شو صحیح ده دا ښځه خو ته په ما باندې ورې شل بیرې طلاقې دا ته څه کوې ګلچي پړې برند مه ګوره خو دا ته چې وپیل یم د دې خبرې یالې ته ما دقې له کېنولی هله بچو چای راوړئ مېلمنو هله مېلمنو له چای راوړئ مبارک وشه شیر رحمانه مبارک دې شه روز ګل شاه ډېر ښکلی او خوندور ځای چې کوم دی ستاسو په نصیب کې ورسېد دا مې چاله ورکوم نو خو دا شیر رحمان نه باندې ډېر ګران دی ځکه مې ول دا ځای ورکوم صحیح ده اوس ته یو ایمانداره سړی بالکل الله د سره ښه وکړي یاره په دې کار کې چې ایمانداري نه کوې که نه دا دویمې ورځې ته نه پاتې کېږي ګوره دا یوه خبره ته کومه او ایمانداري په دې کې لازمي ده بله دا ده چې په دې کې به حرام نه خورې مخامخ خبره به سړي ته کوې چې حق حلال مې د ندقې وګټلې ټیک ده او صحیح ده صحیح ده بالکل او دغه ځای ستاسو شو د خیر سره سبا راشي چې اسټام کې لیکل مې کلو کو او پیسې مېسې چې کوم دی هغه راوړئ ښه ټیک ده ټیک اچې والی یاره که ملګري دا تا په ما باندې څنګه ځای راخرڅ کړلی دا خو تا شپږ ځای خرڅ کړلی د شینې نه غول لخ کړلي ته خو ګوره کمیشني تا خپل کمیشن اخیستی دی اوس خو ما ته دا ځای پاک که که نه یو ورځ وایي دا زما دی بل ورځ وایي دا زما دی او تا راکړی ماله دی ته راشه ما ته انتقال وکړه ګوره زیشانه د سړو دماغونه کار واخله لږه ساړه خوره خوله به دې وسېځي د پراپرټۍ کار چې کوم دی دا د ویښو دماغو د سړو دماغو کار دی څه وشو که په شپږ ځای خرڅ شو دی انشاءالله قبضه به یې زموږ په لاس کې راځي ورور مې زما قبضه نه ده پکار زما انتقال پکار دی و ساده سړیه ځان د قانون نه خبروه د پاکستان په قانون کې د ټول نه اهم شی چې کوم دی هغه قبضه ده چې کله د قبضه په لاس باندې راشي نو انتقال خو ډېر اسان کار دی یاره نو دا قبضه به څنګه الو قبضه به والو زه څه ترکیب مرکیب جنګوم او رښتیا ستا سره تا دا ځای په څو اخیستی و دا ما په 40 لاک روپۍ ستا سره 10 لاک روپۍ به نوري ولې په دې باندې داسې چل کوو چې مشینان الو هغه ډزو والا او دا کم ځای چې ما تاله درخرڅ کړی دی که نه په دې باندې موږ مورچې جوړې کړو او دا کم مخالفین چې راځي که نه په دوی به خطا ډزې کوو دوی به پخپله وتښتي آها یا رور مې ته زما په روپو ماله دښمني ګورې رور مې دا ځای راته انتقال کا او که بیا د پسې رالمه که ځای دې راته نو انتقال کړی نو کیدای شي تا انتقال کړمه ملګری داسې چل دی چې ساړه خوره پوه شوې ما ستا سره خبره نه ده کړې ستا مشر رور راغلی و پوه شوې ته هغه راوله جرګې ته به کینو که زه یې پړ کړم جمعه دې مړ کي پوه شوې دا څه اوتو بوتو یې مړه زه به تا انتقال کړم زه به تا ولې دا کار زه د نن پرون نه کوم د الله ولي یرور مې روپۍ خو دله ما په خپل لاس درکړلي دا ته څه ګډې وړې وې خو زه بیا په وخت ګورو او وخت په فیصله کوي خبره نه پوهېږم ملګري ته تلی شي ته ځه زه بیا دا غړ لازم بیا ګورو ځه بله اوس بیا زه راځم ځه بله ورځ به بیا ګورو چې زه ستا زور وینم زه سړیا مړه دې خولې ته دې وګوره سړیا دا خو په شپږ ځای کې خرڅ شوی دی او موږ د خپل کمیشن دپاره په 15 ځای باندې هم ځایونه خرڅ کړي دي دا مخامخ چې کوم پلاټ دی دا دی 15 کناله پوه شوې دا ستا سره یو ګولډن چانس دی زه په تا باندې اکثر زویونه خرڅوم نو ما یې راشه د ګولډن چانس لم دا شیر رحمان چې کوم دی بوزه په دې کې دا خاصیت ده چې د دې دغې ګس لاس ته چې کوم دی دغه ته هم روډ تللی او دې ښي لاس ته نه دی دا هم روډ دی دا تقریبا 35 فوټ دا روډ دی صحیح ده د دې هغې طرف ته چې کوم دی یو سرکاري سکول دی ټیک شو دې طرف ته د دې جینکو پرایمري سکول دی سرکاري ټیک ده او تقریبا په 10 کیلومیټره کې سرکاري غټ چې کوم دی هسپتال هم دی ایرپورټ هم دغه ځای کې جوړیږي نو د دنیا کم سهولیت چې کوم دی هغه په دې پلاټ باندې موجود دی زه وایم دا ګولډن چانس که دې مس کو نو داسې چانس په 100 کاله کې هم ته بیا نه مومې نو په تا باندې مې دا اړه خیږي
زه یم دا ځای واله ټیک ده ټیک ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ځای خو ښکلی ځای دی ماشاءالله ډېر داسې ځای دی په خدای یقین وکړه ډېر زبردست ځای دی او که نه بله ورځ که دا ځای دی خرڅوي که نه پوه شوې دا اوس تقریبا هغه سړی وایي چې کانال به موږ دله په 40 लाख روپۍ ورکوو 5 میاشتې بعد راشه پوه شوې زما نه 60 लाख روپۍ کانال واله او دا بیا ماته پاتې کړه ټیک ده صحیح ده صحیح ده ځای خو ښکلی ځای دی روزي ګله ډېر ښایسته ځای دی صحیح ده او بس سوچ موچ په خپل وکړئ ټیک ده وعلیکم سلام تراله مشره شیر رحمانه تاسو زئی زما د مشر سره هم لږ کار دی خو سوچ په وکړئ خو چې دا ګولډن چانس ته نه میس نشته صحیح ده زئی د الله پامان زئی السلام علیکم السلام علیکم مشر را تخکاری تا خپل بقایه روپو لرالی که نه ها جی ته به پوه شوې د غزوي علاج مې روان دی هغه 10 लाख روپۍ تاسو ته پاتې وي ما کو تاسو راکړې نو چې هغه علاج به پوره کما مشر ستا هغه ځای خو ما خرڅ کړی خو هغه پارټي څه کمزوري شانتې وه ډېرې روپۍ ورته اوس هم پاتې دي نو ما دا سوچ وکړو ما چې 15,000 روپۍ میاشت په دله درکومه پوه شوې 10 लाख روپۍ دې پاتې دي نو په لږ وخت کې به ختمې شي جی دا تاسو څه وایئ تاسو وایئ 15,000 روپۍ میاشت به درکمه تاسو خو 2-3 میاشتې بعد راشه 10 लाख روپۍ په ځای درکمه یا مشره ته په خبره ولې نه پوهېږې ویم را سره نشته روپۍ که نه او زه مثال کې که دا روپۍ را سره ویم او 10 लाख روپۍ په یو ځای ما تال درکړی وی نو غریب سړی په 2-3 ورځو کې دې ختمولې پوه شوې 15,000 روپۍ میاشت به دله درکومه څه تمه خو به دي که نه ډېر وخت به دې وچلیږي او بله دا ده که چېرته زور کې تانه تحصیل لا سره کې نو انتقال خو هسې موږ ستانه اخیستی دی بیا د 1 روپۍ هم نه رسي خو ښه به دې په دې کې چې 15,000 روپۍ میاشت به درکو او ګزاره پې کوه جی تاسو د مجبورۍ نه غلطه فایده واخیسته که ما ته پته وی ما به دا کور په تاسو در خرڅ کړی هم نه و خو زه الله شته الله هر څه ویني زه هله شابه ما ته ډېر شی کارونه دي ایوبه راځه هله هغه بل ځای به هم کسانو ته ښوول غواړي بیا دا کپی کې ما توبه بیا باندې کوم دا مرګري شوی ما شیرو خراب بیا باندې بیا څنګه ډیری شروع کړل بیا باندې کوم جی بیا باندې کوم کی بیا توبه ده ته مې پلاس را لې خپل به پلاس راشي دا خو دې کمر نه کته غړو بیا باندې کوم شانا کته ولا مرګي چاینده پار بیا شي ونه تو بیا باندې کوم تو بیا بیا باندې کوم ایوب ګل چپړې ته خو په رڼا ورځ باندې خوبونه یې نیولې څه چل دی الله را درځو خو ما ته تا زیاتې کړی دی زیاتې رانووتو او نن به زما توبه ده د دې کار نه بس کوو ته خدای دې خوار که په رڼا ورځ باندې یېرېږې دې کار ته به ډېر ټینګ ساتې خوبونه موبونه رښتیا نه دا ټول دروغ د خدای دې خوار نه کړی که ما یې چې څه چلی شو دې چینګې خولې ته دې ګوره سړیه پوه شوې دغه ځای کې بره یو بل چانس مې معلوم کړی دی ډېر زبردست کور دی د واورو په ویښ کې دی په یخ موسم کې دی راځه چې درته وښیمه دې له ګاک ماکو ګوره پوه شوې خجوخ کمیشن دی بیا راځه چې ګوزې دا کور دی دا عینې پوه شوې کسان د یخ د وجې تللي د دې برپارۍ د وجې او دې له ګاک ماک په کار دی او ډېر ښه دروند کمیشن دی پکې د الله ولي پوه شوې او دا دی کسان والله ولا پوه شوې ورته ووایې د دوی د سندرۍ ته وګوره د لوکیشن ته وګوره د ښکلو واورو ته وګوره دا خلک راکته خلک نه دي دا په دې واورو باندې مین دي پوه شوې ګاک ماک والا ګوره میاشتې ګاکونه دي کمیشن به کې 10 लाख روپۍ پکې دي منا پا اور سبا اور کسان زرا ورما اور یو کوم ریکورډ دی السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا خی خیر دی جی تاسو خی کاکا خبر شې مغه نوروید پراپرټي ولا ستا سره څه ظلم زیاتې کړلې یا رورا هیڅوک هم د چا سره ظلم زیاتې نه کوي خو په حقیقت کې دې د ځان سره ظلم زیاتې کوي خو دې پې پوهېږي نه کاکا اول به په آخرت خطا خو اوس یې الله پاک د دې خلکو نه په دې دنیا خېجئ خو دا خلک پې پوهېږي نه او رورا الله پاک غفور رحیم هم دی قهار او جبار هم دی خو دا خلک په دې نه پوهېږي انور واحد او منشي نه دی هغه الله پاک په داسې مرض اخته کړلي چې د ورځې ته 10 लाख روپۍ لګي خدای پاک د مال حال نه ټول نه خلاص کړو او پرون ویل په بازار کې چاندم کوله ولې چې د غریبانو مالونه یې والي او دې لړمون ته یې ویشتي دي الله پاک په نور هم تباه کړي خو ته صرف تماشه کوه
کاکا خفه کېږم د غریب ازار ډایرک عرش ته رسي راته ښکاري جوړې د غریبانانو ازار ووهو الله پاک فرمایي چې خپل حق بخم خو د انسان حق نه بخم کوشش به کوو چې پردی حق ونه وهو لاړم درنه سلام علیکم وعلیکم سلام کاکا د داسې مال حال نه څه پیدا چې د انسان اخر پې خراب شي او الله پاک درنه هغه حرام مال په دنیا کې په هسپتالونو عدالتونو او نور د دنیا په ډیر فضولو ځایونو کې ولګئ چې ستا په لاس را نشي او بله دا چې په حرام مال کې سکون نشته حلال بلګي خو سکون به پکې ډیر زیات وي همیشه د حلال مال دپاره محنت کوئ ولی چې دا په عبادت کې هم راځي او برکت هم ډیری دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ